زما نوم عبدالمحید هاشمي ده. د جهاد او د هجرت په کلونو کې او له هغې وروسته په افغانستان کې بېلابېلو رسنیو سره ژورنالست په حیث باندې مې کار کړی، لیکوال یم، کتابونه مې چاپ شوي دي. په تېر یو کال کې ما ته ډېره سخته ناروغي پیدا شوله او د ناروغۍ ډېر پوروړی کړم، قرضدار یې کړم، د دندې نشتوالی، وظیفه مې هم نه درلودله. خو بیا هم اولاد نفقه غواړي او د نفقې لپاره زه مجبور شوم د دې په ځای چاته لاس ونیسم. دغه سړک په سر باندې مې د اوبو پلورل پیل کړل چې بچیانو ته یو څه قوت لایموت برابر کړم. الله دې ټولو هغه دوستانو ته خیر ورکړي چې هغوی د احساس خیریه بنسټ له لارې نه له ما سره مرسته وکړله او په دغه مرسته کې دوی ما ته د غرفې امکانات برابر کړل. غرفې ته راته د کومه سودا چې ضروري وه هغه یې راته واخیستله. دغه خلک چې زه پیژنم او څومره د احساس خیریه بنسټ فعالیتونه ما د خبرنګارۍ په وخت کې له نږدې څارلي دي، د مینې او عاطفې لارویان او د پیغمبري مکتب رښتیني عاطلان چې په دې وخت کې په افغانستان کې دي او بیالایشه خدمتونه کوي، هغه احساس خیریه بنسټ ته خدای د دوی ته مزید توفیقات ورکړي. دغه دوکان به وکړی شي چې ما خلکو ته د لاس نیولو نه منع کړي او زما هغه انا او خودي چې کومه درلودله هغه به ورسره خوندي شي او زه به په دغه کې غریبي وکړم او خپلو بچیانو ته به مې نفقه برابره کړم. الله دې د دارین اجر په نصیب کړي. الله دې هغه خویندو ورونو ته خیر ورکړي چا چې په دې لاره کې له موږ سره مرسته کړې. الله دې ترې راضي شي. نو موږ هیواد په هره برخه کې ستاسو په خدمت کې یو، هر چېرته چې غواړئ مرسته راولېږي موږ خپل هیوادوال په خپلو پښو باندې درو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.